ملګرو د محمد بن باندې یو سړی و، دته د شوګر بیماری وه. نو دی یو ځل یو ډاکټر له لاړو او هغه ته یې وویل چې ماته د شوګر بیماري ده، ما له داسې دوایي راکړه او د داسې خوراک نه مې منع کړه، داسې پال راته وښیه چې د هغې نه قلار شم او د هغې د وجې نه بیا زما د بیماري ختمه شي. نو دغه ډاکټر راولګېدو او دې محمد ته یې وویل چې د خوږو نه ځان ساته، خواږه مه خوره، روټۍ مه خوره، چاول مه خوره او د دې نه علاوه داسې څیزونه یې ورته وښودل چې دې نه قلار شه او د پلانکي دوایي خوره، الله به تا ښه کړي. دغه شان محمد واپس کور ته راغی، لیکن څو ورځې بعد دې دویم ډاکټر له لاړو. دغه ډاکټر دغه شان زړه خبره وکړه چې ماته د شوګر بیماري ده، څه دوایي راکړه چې زه ښه شم او پال راته وښیه چې زه هغه شروع کړم. دغه دویم ډاکټر راولګېدو او دې محمد ته یې وویل چې د پلانکي دوایي خوره خیر دی، لیکن پال ته زورک نشته، که خواږه خوري که هر څه خوري خوره، دا تعالی هېڅ قسمه ضرر نه درکوي. اوس په دغه ټایم کې د محمد حیران شو چې زه د چا خبره ومنم. دغه دواړه ډاکټران دي، دواړو یو شان سبقونه ویلي دي، دواړه په یو منصب باندې ناست دي، زه په دې کې د چا خبره ومنم؟ نو ملګرو تاسو دغه محمد باره کې سوچ کولی شئ چې هغه به څومره په حیرت کې پرېوتی، څومره په سوچ فکر کې به پرېوتی چې په دوی کې صحیح خبره د چا ده. ملګرو دا واقعه یو مثال و، د دې واقعې په شان صورتحال نن سبا زموږ د معاشرې دی، خاص کر د پښتنو. زموږ په دې معاشره کې بعضې داسې علما راپاڅېدلي دي چې هغوی ناشنا قسمه خبرې کوي، موږ ټول حیران کړي یو. دغه علما دا خبره کوي چې الله سبحانه وتعالی وحی کړی ده زموږ پیغمبر باندې، قرآن کریم یې هغه ته رالیږلی دی. دې وجې نه دا ټول دین په دې قرآن کریم کې راجمع دی، په دې کې پروت دی، ټول نظام حیات او قوانین الله په دې کې راجمع کړي دي زموږ دپاره، او دا موږ ته په تواتر سره رارسېدلی دی، په دې کې شک نشته. دې وجې نه موږ صرف او صرف دغه قرآن کریم منل پکار دي. د قرآن نه علاوه چې څومره د حدیثونو کتابونه دي نو دا صحیح نه دي، او بیا په هغې باندې ډېر شي اعتراضونه کوي. دوی وایي چې دغه حدیثونه خو موږ د انسانانو رانقل کړي دي که نه، او دا خبره خو واضحه ده چې انسان د خطا کېدلی شي، 100% خو د خطا نه څوک محفوظ نه دی. موږ څنګه یقین وکړو چې په دغه کتابونو کې څومره په زرګونو حدیثونه راجمع دي، دا ټول صحیح دي؟ دا عین ممکن ده چې په دغه خبرو کې به د بل چا خبرې رادنده شوي. دې وجې نه صحیح خبره دا ده چې دغه حدیثونه ټول منګړت دي، ټول مشکوک دي، صرف او صرف قرآن کریم داسې دی چې په هغې شک نشي کېدلی، او موږ له هغه منل پکار دي. نو دا داسې خبرې دي ملګرو چې زموږ د عوام وروڼه ډېر په شک کې پرې باسي او دوی حیران دي چې اوس د دې حل څه دی. نو دا ویډیو خاص کر زموږ د عوامو ملګرو دپاره ده. په دې ویډیو کې به مونږ د چا د ذات نه، د یو تنظیم نه، د یوې ډلې نه دفاع نه کوو، نه به په یو ځای کې تعصب کوو، بلکې راځئ ملګرو کوشش کوو علمي طور باندې به جانچ پړتال کوو او ګورو به چې په دې علماو کې د چا خبره صحیح ده. په دې مابین کې چې څومره اعتراضونه کېږي نو موږ به کوشش کوو چې دغه اعتراضونو عقلي، منطقي او شرعي طور باندې جواب وګورو چې د هغې جوابونه شته دی او که نه. نو ملګرو نن به موږ دا خبره د حقیقت طور باندې مطالعه کوو او ګورو به چې حقیقت څه دی د الله په توفیق سره. نو ملګرو الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم د وحی په ذریعې سره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې را نازل کو. نو کله چې به وحی وشوه بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم 40 کسان مقرر کړي وو چې هغوی به دغه وحی لیکله، قرآن کریم به هغوی په پاڼو باندې ولیکو، دې لپاره چې دا ضایع نه شي او محفوظ پاتې شي. نو په دې طریقې سره پوره قرآن کریم را نازل شو. بیا د هغې نه لږ زمانه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. نبی علیه السلام د وفات نه بعد اولنی خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه مقرر کړی شو. ابوبکر صدیق په خپل زمانه کې د قرآن کریم راجمع کو د یو مصحف په شکل باندې، د یو کتاب په شکل، او دا سلسله به داسې را روانه وه تر دې چې د عثمان بن عفان رضی الله عنه په زمانه کې فتوحات سیوا شو، د مسلمانانو حدود ډېر لرې علاقو ته ورسېدل. نو په دغه زمانه کې عثمان رضی الله عنه دغه قرآن کریم په یو قرت باندې ولیکو، په یو انداز باندې، د هغې نه بیا ډېرې کاپیانې ویستې او د دنیا مختلفو علاقو ته دغه مصحفونه ولېږل. دې وجې نه دغه قرآن کریم کوم چې نن سبا زموږ او ستاسو په لاس کې دی دا په هغه ترتیب کې دی په کوم کې چې عثمان رضی الله عنه راجمع کړی و. په صحابو کې ډېر خلک داسې چې هغوی قرآن کریم یاد کړی و د حفظ په طور باندې. د هغې نه بعد هغوی تابعینو ته دا ورولی دی او تابعینو بیا تبه تابعینو ته په هر زمانه کې د ډېرو خلکو د یو نه بل ته نقل کړی دی تر دې چې زموږ زمانې ته رارسېدلی دی. په قرآن کریم کې اوسه پورې داسې مسلمان نه دی پیدا چې هغه پکې شک وکړي. د ټولو مسلمانانو په دې باندې اجماع ده، راجمه دي په دې خبره چې دا قرآن کریم بالکل صحیح سالم دی، په دې کې تحریف نه دی شوی. هر شي احادیثو کوم چې یو قسمه شرح ولا دی قرآن کریم دپاره صحابو هغې له اهتمام ورکړی دی. هر صحابي د نبی اسلام سره وخت تېر کړی دی، د هغه نه خبرې اورېدلې دي، ابي په خپل ژوند کې هغه عملي کړي هم دي. نو صحابو نه بعد د حدیثو دغه علم تابعین در نقل شوی دی. په تابعینو کې داسې خلک موجود وو چې د هغوی حافظې ډېرې تیزې وي
هغوی ډېر احادیث د ځان سره په سینو کې محفوظ کړي وو. دغه شان په تبع تابعینو کې هم داسې ډېر حفاظ موجود وو چې هغوی غټ تعداد کې احادیث یاد کړي وو د ځان سره. لیکن په هر زمانه کې چې مسلمانانو څومره هم ترجیح ورکړي د قرآن کریم له دی یاد کړی دی، دغه شان په ډېر تعداد کې مسلمانانو احادیث نه دي یاد کړي. د دغه حدیثونو یادولو ته ډېرو کمو خلکو ځان متوجه کړی دی. دې وجې نه د حدیثونو دغه علم داسې محفوظ نه و لکه څرنګه چې قرآن کریم محفوظ شوی دی. دې وجې نه ډېرو خلکو ته د رد منقمل او شعر په حدیثونو باندې او هغوی په دې باندې رد کوي، دې ته مشکوک او منګړت وایي. لیکن ملګرو دلته زموږ او ستاسو ذهن داسې دی چې دا حدیثونه به موږ او تاسو ته داسې رانقل شوي لکه څرنګه چې مشرانو قصې کړي دي خپل کشرانو ته، لکه څرنګه چې په یو قوم کې یوه قصه خورېږي د یو نه بل ته، دغه شان به د حدیثونه را منتقل شوي موږ ته. نو دا خبره صحیح نه ده ملګرو. د حدیثو لپاره چې کومه طریقه اختیار شوې ده راځئ چې په هغې باندې ځان پوه وکړو او بیا به سوچ وکړو پخپله چې آیا احادیثونو ته مشکوک ویل صحیح دي او که نه. دغه محدثینو دغه روایت را نقل کړي دي په خپل کتابونو کې او هر یو روایت له خپله مرتبه ورکړې ده. لیکن زه په دې زمانه کې افسوس دا دی چې کوم خلک په دغه حدیثونو باندې رد کوي هغوی سره د دغه حدیثونو علم هم نشته دی، په دغه علم باندې پوهېږي هم نه د کوم علم په ذریعې سره چې دغه حدیثونه موږ ته رانقل شوي دي. دې خلکو ته دا پته نه وي چې صحیح، حسن، ضعیف، غریب، عزیز، مشهور، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، متواتر، آحاد، شاذ، منکر، موضوع، مدرج، مقلوب، المضطرب دا د حدیثونو اقسام دي. او په دې فن باندې به هلته پوهېږي کله چې تا مختصر طور باندې وپېژني. لکه د امت په دې خبر باندې اجماع ده په دې صحیح بخاري کې چې څومره محادثونه رانقل دا ټول صحیح دي. په دغه مرتبو کې ټول اوچته مرتبه د صحیح حدیث ده او په دې کتاب کې چې کوم روایتونه دي دا ټول په دغه اوچته مرتبه کې موجود دي. خو ملګرو دا خبره داسې نه ده چې محدث ته یو حدیث ښه ښکاره شوی دی نو هغه رالګېدل هغې دې صحیح لیکلي دي، بلو د کمزوري ښکاره شوی دی هغې دې ضعیف لیکلي دي. نه، د دې لپاره خپل اصول هغه مقرر کړي دي او هغه اصول دومره شدید دي او دومره سخت دي چې کله هغه تاسو واورئ نو حیران به شئ. لکه د دې محدثینو په نسبت باندې چې کله یو حدیث صحیح مرتبې ته رسي یعنې اوچتې مرتبې ته د هغې لپاره 5 شرطونه دي. اولنی شرط دا دی چې کله یو حدیث یو کس را نقل کوي محدث ته، لکه د صحابین او تابعي خبره اورېدلې ده، دغه تابعي بیا ته به تابعي ته خبره اورئ نو د دغه راوي هغه حالات به کتلی کېږي، د ده عدالت ته به کتلی کېږي چې دی مسلمان دی که نه، عاقل بالغ دی که نه دی، فاسق فاجر خو نه دی، مروت په ده کې شته دی او که نه. مطلب دا دی چې دی بې وقاره سړی خو نه دی چې بې ځایه خنداګانې بې ځایه کارونه چې د وقار خلاف هغه خو نه کوي چېرته. دا اولنی شرط دی کوم دی چې عدالت ویلی کېږي. نو هغه حدیث به صحیح هله ګرځي کله چې پای کې د اولنی شرط موجود شي. خو دا هم ګورئ کافي نه دی د یو روایت د صحیح کېدو دپاره، بل دلته دویم شرط ضروري دی او هغه شرط دی د ضبط. کله چې یو راوي یو روایت را نقل کوي یو محدث ته دغه راوي به د ضبط په لحاظ سره برابر وي. د ضبط مطلب دا دی چې دغه حافظه به ډېره تیز دی، هغه ته به ډېره حدیثونه یادي او که حافظې تیزه نه وي نو خیر دی دغه سړی به په لیکلو مشهور وي، د به ډېر حدیثونه د ځان سره په کاپیانو کې لیکلي، په خلکو کې به مشهور وي چې د پلانکي سړي سره د حدیثونو ډېره غټه ذخیره موجود ده. نو دغه ضبط لازمي دی د یو حدیث د صحیح کېدو دپاره. دا 2 شرطونه شو. دریم شرط دا دی چې دغه راوي کوم چې د روایت را نقل کوي په دغه روایت کې به اتصال موجود وي. لکه یو راوي دی چې ښه محدث ته روایت واورو نو دغه راوي به دا خبره کوي چې ما دا روایت د تبع تابعین اورېدلی دی، بیا تبع تابعی به هم دا خبره کوي چې ما دا روایت د تابعین اورېدلی دی او تابعی به دا خبره واضح کوي چې ما د صحابي نه دا حدیث اورېدلی دی. که اوس مثال په طور یو تابعي راولی کي هغه ووایي چې ما د الله د رسول نه دا خبره اورېدلې ده را نقل کي، اوس به دا صحیح نه وي، په دې کې اتصال ختم شو. ولې؟ ځکه چې تابعي ملاقات نه دی کړی زموږ د پیغمبر سره، نو څنګه حدیث را نقل کړو؟ دغلته انقطاع راغله، اتصال ختم شو. دې وجې نه دا دریم شرط هم لازمي دی چې په سند کې به د محدث نه واله تر د رسول الله پورې اتصال موجودي، دا کړی به په خپل منځ کې ماتېږي نه. بیا د روایت د صحیح کېدو دپاره 4م شرط موجود دی او هغه دا دی چې د کوم راوي روایت را نقل کوي نو په دغه روایت کې به داسې خبره دی نه کوي دا راوي چې هغه خبر به د هغه راوي د خبرې نه خلاف وي کوم چې د نه زیات عالم دی. لکه یو اوچت عالم دی هغه یو شان روایت را نقل کړو چې پکې یو شان خبره ده، بل لاندې یو راوي دی چې د هغه سره دومره علم نشته هغه یو روایت را نقل کوي پکې بل شان خبره ده، په دې مابین کې ټکراو راغی په دغه وخت کې به دا حدیث صحیح نه ګرځي. نو دا 4 شرطونه شو او په دې سره ګورې حدیث پوره صحیح کېږي نه. مطلب دا دی چې راوي د عدالت په لحاظ سره برابر دی، مسلمان دی، عاقل بالغ دی، فاسق فاجر نه دی. دویم شرط پکې موجود دی چې ضبط دی، دغه حافظه ډېره تیزه ده یا لیکلي ډېر کړي دي. دریم شرط پکې موجود دی چې هغه اتصال دی، د روایت ښه برابر دی، څوک پکې غورځېدلی نه دی په مابین کې. 4م شرط پکې موجود دی چې د خلاف نه دی کړی د بل یو کس نه چې هغه د نه زیات عالم دی.
اوس پنځم شرط دی او غدا دی چې په دغه روایت کې به وړوکې شان غلطي هم نه وي موجوده چې هغه په دغه روایت کې نقد پیدا کړي. معمولی نقصان به هم په دغه سند او متن کې موجود نه وي. عملګرو دا ګوره ډېر ګران علم دی. د وړوکي علت تلاش کول دا ډېر کم خلک کولی شي. په امت کې داسې ډېر کم خلک تېر شوی دی چې هغې بلې کې مهارت لرو. ایوب هغه خلکو کې امام بخاري رحمه الله هم دی چې هغه بلې فن کې ډېر احتیاط کړی دی. په دې کتاب کې چې هغه څومره محدثونه را نقل کړي دي هغه په دې 5 شرایطو باندې کافي دي، برابر دي، په دې باندې پوره دي. مطلب دا دی ملګرو چې دې محدثینو دومره سخت احتیاط کړی دی، دومره سخت شرایط یې لګولي دي، د هر یو راوي جون یې تلاش کړی دی چې کله یو راوي او روایت را نقل کړی دی، یو حدیث محدث را لګېدلی دی او دغه راوي پوره تاریخ را نقل کړی دی چې دا د چا زوی دی، په کوم ځای کې پیدا شوی دی، په کوم ځای کې سبقونه ویلي دي او اوس وفات دی یا نه دی، که وفات شوی دی په کوم ځای کې وفات شوی دی، د چا سره د ملاقات شوی دی. په دې باندې امام زاهبي رحمه الله غټ کتاب لیکلی دی چې په دغه کتاب کې هغه اکثر راویان را جمع کړي دي او دا ګوره ډېر ګران کار دی ملګرو. دې وجې نه په دې غرب کې داسې ډېر خلک موجود دي چې هغوی دې عالم ته ډېر حیران شوي دي. لکه تاسو دا سړی وګورئ او د اسلام په خلاف د کتابونه لیکلي دي، لیکن کله چې دی د علم الحدیث دې فن ته را رسېدلی دی په خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې یو خو د مسلمانانو دغه تاریخ دی علم الحدیث والا، او دویم زموږ د عیسایانو تاریخ دی کوم چې په خپل کتابونو کې لیکلی دی. وایي که چېرته د مسلمانانو دغه د علم الحدیث د فن را مخامخ کې زموږ د تاریخ ته د هغې مخامخ ډېر کمزوری دی، صفر دی. مطلب دا دی چې هغه ډېر د حیرانۍ اظهار کړی دی په دې فن باندې چې داسې څنګه ممکن ده چې د یو سړي تاریخ دی په دومره اوچتې طریقې سره محفوظ کړی شي. او دا واقعي د حیرانتیا خبره ده ملګرو. د انسانانو په تاریخ کې څومره اوچت خلک تېر شوی دی، څومره طاقتور خلک تېر شوی دی چې د دنیا په ډېر غټه حصه باندې بادشاهي کړې ده، لیکن په دوی کې د یو انسان هغه تاریخ هم په داسې طریقې سره محفوظ نه دی. په دې ټولو انسانانو کې دغه خصوصیت صرف او صرف زموږ د پیغمبر دی چې دغه د ناستې پاستې هغه ټولې طریقې د سند په لحاظ سره موږ ته رامنتقل شوي دي. نور چې څومره تاریخي کتابونه دي نو پای کې سندونه د سره شته دی نه، او مورخین د سره سند پیژني نه، دا سند وایي څه ته. کوم چې پخواني مورخین دي هغو تش واقعیت را نقل کړي دي، کوم چې هغوی خپل مشرانو نه اورېدلي دي یا د علاقې د خلکو نه. لیکن هر چې حدیثونه دي نو په دې کې د هر یو خبرې نشه ده پوره سند موجود دی، پوره راویان موجود دي چې کوم خلکو دا خبر را نقل کړې ده، چا د چا نه اورېدلې ده. دې وجې نه په دې کې ډېر سخت احتیاط شوی دی او د دې احتیاط د وجې نه په دې کې د غلطۍ ګنجایش نه میلاویږي موږ او تاسو ته. نو ملګرو د یو حدیث د صحیح کېدو لپاره دغه شرایط څومره سخت دي کوم چې ما تاسو ته مخکې ته کېښودل. تاسو دې باره کې سوچ وکئ چې دې باوجود هم یو سړی رالېږي هغه چې دا خبره صحیح نه ده، دا روایتونه صحیح نه دي، تاسو دغه باره کې څه وایې؟ آیا زموږ عقل دا خبره مني چې موږ په دغه خبره باندې هم رد وکړو کوم چې په داسې سند سره موږ ته رامنتقل شوي؟ لکه دې باوجود چې یو سړی انکار کوي د حدیث نه، زه په هغې تاسو ته مثال درکړم. لکه مثال په طور ستا نوم دی عبدالله، ستا یو ملګری دی دغه نوم دی زید، دغه زید راولګېرو او ستا لپاره یې څه پیسې راولېږلې، یو کس له 100 روپۍ ورکړې او دی ورته ووایي چې دا پیسې ویسه عبدالله له ورکړه، په عبدالله ته ووایه چې په دې کې نیمې پیسې ستا دي او دا نیمې چې دي دا به فلانکي له ورکړي، دا دغه امانت دی. اوس دا سړی راغی پیسې تاله درکړې عبدالله، ته را پیسې واخیستې او دا خبره دې واورېده چې په دې کې دا نیمې بل چا له ورکول پکار دي. نو تا دغه سړي ځان سره میلمه کړو، بیټه کې دې کېنو، کور ته لاړې او سوچ دې شروع کړو چې یاره کېدای شي سړی دروغ وایي، دا کوم زما خواله راغلی دی، زید دا ټولې پیسې ما له رالېږلې دي، لیکن دې چې ما ته را خبره کوي چې نیمې دې پلانکي له ورکړه، نو په دې کې به چېرته د خپله فایده وي، دا سړی چېرته دروغ نه وایي. د دې شک د وجې نه ته راولګېدې او تحقیق دې شروع کړو. دغه سړی کوم چې تا له پیسې راوړي دي د ده د ملګرو سره دې رابطه وکړله او تپوس دې وکړو چې دا څنګه سړی دی. نو ټول ملګرو تا ته ووایي چې دا ښه نیک انسان دی، بزرګ سړی دی، دې چېرته دروغ نه وایي، او تا دې چې کومه خبره کړې ده دا به هم دروغ نه وي. ته بیا راولګېدې، د دې هلک دا پوره ګاونډیان دې وکتل، دې چې په کوم ځای کې اوسېږي، په ګاونډ کې دې تپوسونه وکړه چې دا څنګه سړی دی، دروغ خو نه وایي، فاسق فاجر خو نه دی. هر یو تن تا ته ووایي چې نه دا سړی ښه نیک انسان دی، دې چېرته دروغ نه وایي. د دې دومره تحقیق باوجود ته بیا هم راولګې او دا ووایي چې یاره زما اوس هم یقین نه راځي دا سړی به دروغ وایي، او ته راولګې ټولې پیسې به خپله وخوري د لالچ د وجې نه. نو اوس تاسو ما ته ووایئ کله چې هغه زید د دې خبرې نه خبر شي چې دومره تحقیق باوجود دې رالګېدلی دی، بیا هم داسې کار کړی دی، نو هغه به دغه انسان سره څه کوي؟ درېیمه خبره دا د ملګرو دا کوم خلک چې په امام بخاري باندې رد کوي دوی راته تپوس کوي چې دا خبره څنګه ممکن ده. امام بخاري وایي چې ما په 14 کالو کې دنده 6 لکه حدیثونه راجمع کړو، بیا مې د هغې نه دا 3000 حدیثونه جدا کړو. دا څنګه ممکن ده چې یو سړی دې راولګي اوښ ته وخېږي په هغه زمانه کې یو علاقې ته لاړ ولته حدیث ولیکو یا بلې علاقې ته لاړو بلې علاقې ته، نو په 14 کالو کې دنده 6 لکه حدیثونه راجمع کول آیا دا ممکن دي؟ دا ټیم لږ نه دی. موږ دغه خلکو ته وایو چې نه دلته تاسو په غلط فهمۍ کې واقع یې. ستاسو غلط فهمي دا ده
چې امام بخاري به بس وخت او په یو علاقه ته ورغی هلته به چې یو حدیث اورید او ځان سره به ولیکو دغه شان په دې طریقې سره شپږ لږ حدیثونه راجمع کړو خبره داسې نه د ملګرو امام بخاري کوم علاقه ته تللی دی په یو حدیث نه راجمع کړي بلکې په هر علاقه کې به غټ محدثین موجود او دغه سماع کړي د په ډېر مقدار کې دغه حدیثونه را نقل کړي دي بل خبره ده چې امام بخاري رحمه الله ډېر د وړوکوالي نه حدیثونه یاد کړي دي غیر راجمع کړي دي او داسې ناممکنه خبره نه ده په دې زمانه کې هم ډېر خلک شته دي چې هغوی د 9 کالو 10 کالو په عمر کې قرآن کریم یاد کړی دی ما په خپله د 11 کالو په عمر کې قرآن یاد کړی دی داسې ناممکنه خو نه ده په قرآن کریم کې سل پاسه 6,000 آیاتونه دي او هغه ما تقریبا په سل پاسه 2 کاله کې یاد کړي دي نو دغه زمانه خلک چې په هغه زمانه کې د موبایل موجود نه وي دغه ذهن داسې خراب نه و لکه نه سبا چې زموږ استاد دی بل خبره ده چې امام بخاري ولنی انسان نه دی چې د حدیثونو په دې کتاب کې راجمع کړي دي بلکې د امام بخاري نه مخکې د علماء تیر شوي دي چې هغه غټ کتابونه لیکلي دي لکه امام مالک رحمه الله یو کتاب لیکلی دی الموطأ دا غټ کتاب دی د حدیثو مجموعه ده دغه شان امام احمد هم کتاب لیکلی دی کوم چې مشهور دی په مسند احمد باندې او د دین علاوه د ډېر کتابونه لیکلی شوي وو خو امام بخاري راولګېدو او دغه ټول روایتونه راجمع کړه چې 6 لکه وو ابي باغي تحقیق شروع کو نو باغي کې 300 حدیثونه جدا کړو ابي دغه ټول روایتونه هغه شرایط باندې پوره کوم چې مخکې ما تاسو ته بیان کړی دي 15 دغه شان د غلط فهمي ده شدید لک سوچ کول پکار دي څلورمه خبره ده د دې خلکو غلط فهمي ده په قرآن کریم د نبی اسلام په زمانه کې لیکل شوی دی او هر چې حدیثونه دي د نبی اسلام د وفات نه 200 کاله بعد لیکل شوی دي دی وجه نه دا مقبول نه دي بلکې دا عین ممکن ده چې د انسانانو دونه به خطا کېدلی شو او دوی به د ځان سره حدیثونه جوړ کړي العیاذ بالله نو موږ د خلکو د وجه دا خبره غلطه ده د نبی اسلام په زمانه کې حدیثونه لیکل شوی دي او دا خبره په تواتر سره ثابته ده لکه د نبی اسلام په زمانه کې عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه د صحابي وو چې په یو صحیفه کې ډیر حدیثونه راجمع کړیو دغه شان علي بن ابي طالب رضی الله عنه هم له دې شان ډیر صحابه دي چې دغه سره حدیثونه موجود ځان سره لیکلیو د صحابونو بعد کوم تابعین دي هغه په دې باندې کتابونه لیکلي دي او دا یاد کړی دي لکه سفیان الثوري رحمه الله شعبه بن الحجاج امام مالک بن انس کوم چې کتاب لیکلی دی د الموطأ په نوم باندې ابي دغه وروسته امام احمد بن حنبل رحمه الله غټ کتاب لیکلی دی د مسند احمد په نوم باندې نو دی وجنه امام بخاري ولنی انسان نه دی چې کتاب لیکلی دی په حدیث باندې بلکې دا سلسله د نبی اسلام د زمانې نه را روانه ده بل خبره ده چې قرآن کریم مونږ ته د راویانو په ذریعه سره نقل شوی دی لکه څنګه چې حدیثونه را نقل شوي دي دغه شان کته چېرته په حدیثونو باندې رد کې هغې ته منګړت وي نو العیاذ بالله دغه رد خو بیا په قرآن کریم باندې هم راځي ځکه چې هغه هم راویانو را نقل کړی دی که ته دا خبره کې چې دا انسانانو دو خطا کېدی شي زه تا ته یم چې قرآن کریم کې الله فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله فرمایي دا قرآن کریم ما نازل کړی دی دا ذکر او زه به د دې حفاظت کوم په دې ذکر کې احادیث هم شامل دي نو دغه شان اوس یو کس په تا باندې اعتراض وکړو چې تا کوم آیت ما ته وویل نو دا خو هم دا ته رجالو را نقل کړی دی که نه راویانو او هغه راویان هم خطا کېدی شوه دا څنګه وي چې دا بلکل صحیح دی دغه آیت کوم چې تا ما ته پیش کړو دین غټه مسله ودرېږي ملګرو قرآن کریم موږ تر اسمانه نه دی را نازل شوی په موطأ باندې بلکې دغه راویان په ذریعه سره را نقل شوی دی دوی بیا یوه خبره کوي دوی وایي چې نه قرآن کریم په تواتر سره را نقل شوی دی لکه په هر زمانه کې ډېرو خلکو ته را نقل شوی دی دې وجې نه په هغې کې د غلطۍ امکان نشته دغه شان موږ د دغه خلکو نه تپوس کوو چې په دې حدیثونو کې ډېر حدیثونه داسې شته دی چې هغه د تواتر په ذریعه سره موږ ته را نقل شوي دي لیکن تاسو هغه نه منئ دا عجیبه خبره ده چې په یو ځای کې تواتر د خپل ځان لپاره دلیل وي او بل طرف ته چې تواتر موجود دی د هغې نه انکار کې مطلب دا دی چې دلته ټول خواهش پرستي پرته ده چې د هغې په بنیاد باندې دا خلک ور روان دي خلاصه مې د خبرې دا د ملګرو چې د حدیث په را نقل کولو کې ډېر محنت شوی دی ډېر د باریک بینۍ نه او احتیاط نه کار اخیستلی شوی دی دوی وایي چې نه بعضې علماو د امام بخاري سره اختلاف کړی دی دا خبره بالکل صحیح ده امام بخاري سره بعضې علماو اختلاف کړی دی خو تاسو ته پته شته چې په دغه اختلاف کې 99.9% حدیثونه چې کم دي هغه د ټولو علماو په نسبت مسلم دي خو باقي چې د لسمې حصې کومه یوه حصه ده په هغې کې یو څو علماو اختلاف کړی دی او په هغې کې بیا د امت علماو دا خبره کړې ده چې په دغه اختلاف کې حق د امام بخاري رحمه الله سره دی هغه چې کوم روایتونه را نقل کړي دي هغه بالکل صحیح دي خو دلته ملګرو په دې ناقدینو کې فرق دی یو ناقد هغه دی چې هغه د تعصب د وجې نه د حسد او بغض د وجې نه رد کوي په تا باندې دته الناقد الحاقد ویلی کېږي دویم ناقد هغه دی چې هغه د علم د وجې نه د یو غلطۍ تصحیح کوي دا صحیح ناقد دی هغه له به اعتبار ورکولی کېږي خو افسوس دا دی چې دغه رنګه ناقدین کوم چې علم والوي هغه زم په دې زمانه کې بالکل صفر دي بله خبره دا د ملګرو
چې په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی بار بار موږ ته امر کړی دی چې تاسو په سنت باندې عمل وکړئ، تاسو زما پیغمبر اتباع وکړئ، د هغه اطاعت وکړئ، په هغه پسې ورپسې شئ. په قرآن کریم کې کوم عبادات ذکر دي لکه روژه، حج، زکات او دین علاوه څومره عبادات دي هغه اجمالي تور باندې ذکر شوي دي او تفصیلي تور باندې به موږ په هغه هله پوهیږو کله چې موږ حدیثونو ته رجوع وکړو. کله چې سړی راولېږي او ټول حدیثونه منګړت کړي هغې ته شکی ووایي او صرف قرآن کریم راواخلي، مطلب دا دی چې د قرآن کریم نه د خپل ځان لپاره یوه ډایري جوړه کړه چې دی به کې اوس څه لیکل غواړي هغه به کې لیکي، ځکه چې دی خو حدیثونه مني نه، نو قرآن اوس د ده تشریح ته پاتې شو چې د زړه څه غواړي هغه شان تشریح به دې کوي. دا خو لوی زیاتې دی ملګرو. په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله فرمایي دا رسول تاسو ته کومه خبره کوي هغه واخلئ او د کوم نه تاسو منع کوي د هغې نه منع شئ. د دې آیت نه معلومیږي چې الله موږ ته امر کړی دی چې تاسو په حدیث پسې ور روان شئ. دین علاوه په قرآن کریم کې داسې ډېر ځایونه شته دی چې په هغې کې په حدیث باندې حواله ورکړی شوې ده او که څوک د دین انکار کوي نو دا به یو قسمه جهل او دا به زیاتې. ملګرو علم الحدیث یو داسې علم دی چې زموږ د امت په هغې باندې فخر کولی شي، موږ په دې باندې فخر کولی شو. د انسانانو په تاریخ کې داسې علم چېرته چا نه دی راجمع کړی اکثر کې چې مسلمانان په خپل کتابونو کې دا راجمع کړی دی او څومره احتیاط یې بیا په هغې کې کړی دی چې کله یو سړی راولګېدو د امام بخاري باندې رد وکړو، د صحیح بخاري تس نس کو، د هغې نه شاته قرآن کریم دی، بیا قرآن کریم دې دغه شان رد کولی شي لکه څرنګه چې دې حدیثونه رد کوي. بیا د هر څه نه بعد به د اسلام بغیر د عبادت نه پاتې شي، بیا دغه څنګه دین دی چې په هغې کې د بندګي نه وي. که چېرته یو سړی دغه لاره پرېږدي په حدیثونو باندې ردونه شروع کړي او په بله لاره باندې ور روان شي نو ملګرو دغه لاره ډېره خطرناکه ده او داسې لاره ده چې د هغې انتها بیا په الحاد باندې کېږي. الله دې موږ د هغې نه وساتي.